میدان وردګ ولایت ته راستانه شوي کډوال وایي چې د استوګنې په سیمه کې د څښاک پاکو اوبو او برېښنا د نشتون له ستونزو سره مخ دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې یا د پروژې ژر بشپړې او د ستونزې ته یې رسېدنه وکړي. موږ جدي غوښتنه دغه ده چې باید دغه د برق کار هم شوی دی، د برق سیستم هم راته هغه کې جوړ کړي او راخوشي کړي، د برق راخوشي کړي، نور لاندواني هر شی د تعمیرونو شوی ده. بل موضوع دا ده دغه اوبو کار راته زر وکړي. دا غوښتنه ده چې برق خوشی کا، مثال چې دغه ځایونه موقتي دي او د سرپناه راکړل شي او دا د اوبو کار وشي او برق خوشی شي. په دې وجه د لرګیو وس نشته، د ګیس نشته، مثال کم از کم یو بشکه په ګرمه کوم سي د کور رڼا وي. د یاد ولایت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو مسؤلین وایي چې د برېښنا مزي ورته غځېدلي او ژر به یې دا ستونزه حل شي. همدارنګه په راتلونکو 2 ورځو کې به یې د څښاک پاکو اوبو شبکې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ترتیب موږ ورته برابر کړی ده، تقریبا 10,000 لیتره یو ټانکۍ موږ ورته نوې جوړه کړه د یوې همکارې مؤسسې په مټ باندې. د هغه پایپونه مالته تیر کو، هغه کورنیو ته چې هغو بیا فلټر یې موږ ورته ولګولې خلکو ته چې د هغو هغه اوبو دوی ته هغه د څښاک اوبه برابرې سي. د برېښنا تر اوسه پورې پایې لګېدلې دي، تارونه تیر سوي دي، خو هغه د میټرو او د نورو شیانو ترتیب لا تر اوسه نه ده برابر سوی. په آینده کې انشاءالله موږ غوښتنه هم له وزارت نه کړې، هم له خیریه مؤسساتو نه کړې ده چې دوی دپاره تر څو چې دا برابرېږي موږ باید د سولرو یو ترتیب ورته برابر کړو. د مسؤلینو په وینا روان کال تر دا مهاله میدان وردګ ولایت ته څه د پاسه 15,300 کډوال راستنه شوي. زیاتوي ورسره مرستې شوي او د ژمي په راتګ ورسره د مرستو سروې هم روانه ده.